علیکم ورحمة الله وبرکاته. که سپلو ته ګورځي نو دا خپلې دي خو لږ لږ په زبان شک ته کېدی شي جومات کې سره چا مارچه کړي. خدمت وایه جی ما تاسو سره یو خبره کوله بلکې یو سوال مې کولو. جی زه تا سره پېژنم نو ما سره به څه سوال جواب کوې؟ پېژنم خو دې ځم نه جي خو د یو مسلمان په حیثیت باندې ته زما رور کېږي. ها مسلمان رور خو دې یم خبره کوه. یاره جي زه یو یتیم یم مور و پلار مې سیلاب یوړ و مړه شو. د بدقسمتۍ نه زه یو په سوپیردار کې زوړند پاتې شوم. د دې دنیا ناکړدو ته ژوندی پاتې شوم او یقین وکړه په هغه شي باندې راکوز کړی وم. هسې ورته وایي کندې پرې نه وباسي ډېر بره بانډه وم. بچې جاړه مه مرګ حق دی. ته یو شریف دینداره او منځګزاره زلمی یې. وایه زه ستا څه خدمت کولی شم؟ ډوډۍ در باندې خوړی شم کرۍ در سره نه چې کرۍ هم دله درکړم. یاره جي واده ته مې ډېر زړه شوی دی خو څوک مې نشته چې چاته رشته راله وګوري او خبره ورسره وکړي. ته کاروبار څه کوې؟ جي زه د ګډو بیزو غویانو مې خو غټ سمګلر یم جي تجارتګر یم جي. دی دروغ وایي دی غل دی غل ام ایک نمبر. دا غل دې چاته وویلو؟ تا ته وایم که نه ولې دې دود ته لګیمه سر. زما په خیال تاسو ته وي یا لکه خدای او دې جولای ته وګوره موږ معاف کا. لالا ګوره دا سړی غل دی غل دی غل دی ټوله ورځ پردی ګډې او بیزې پټوي او ها د ده په دې سپینه ټوپۍ په دې تسبو مو نه غولېږي. ګوره بیا به لاسونه مروړي او وخت به تېري نور به هم پرېوتی. توبه استغفار توبه استغفار دومره دروغ مه وایه ظالمه. الله له به ورځې جواب به ورکوې. بچې ستا پرې دینداره او منځګزاره زلمی او بل ما ته میلو نه شي. زما یو شریفه او عزتناکه لور هغه به زه تاله په 10 تولو کالۍ او په 6 لکه روپۍ فی سبیل الله درکړم. دا لا فی سبیل الله ده ظالمه سم غوري میزایل را باندې راویښتو. زما نوم شاهجان دی او په دې پورې کلي کې اوسم. داسې وګڼه چې د نن نه پس ته زما زوم شو. مبارک نشه. ګوره لالا ګل مکۍ خو زما د زړه په والونو کې داسې پم پم کېږي. د دې غل په خبرو کې مه راځه. ګوره ګل مکۍ ماله راکړه والله چې ټول عمر به یې دله خوشحاله ساتم او تا ته هم دواګانې کوم چې خدای دې غر کړه او خدای دې آباد کړه. غلی شه چالاکه ما ده سره لوس کړی دی. ګل مکۍ به هم د ده وي. سپک سړی بس دومره بېعزتي دې ډېره ده که نه. زه بس خپل بانګیان جنګوه سړیان. زه لالا ته ورځه د واده تیاري کوه که نه او دا غماز دی پرېږده چې سوځي. ښه بچې سلام علیکم. وعلیکم السلام په مخه بچو ودې که ته د غل ماموتي سیاست څنګه مې د نه ګل مکۍ لکه د چرګ د پوټي نه وشکوله. دا خو زویه زه د خپل واده نه رازغلولی وم که نه خو زه به در باندې په خپل واده کې 3 غوړی وریجې خورم. 3 2 ساده یو د زردې. لاړم دنه د خدای په امان او خروس خپل نوکان. خدایا پاکه څوک چې د 2 زړونو ترمنځ دیوال جوړېږي
ته خو یې تباه او برباد کې او د ګلمکۍ دا پلار دی خو چېرته د ټوخي په مرض اخته کې چېرته سخا ډنډ دی لړه کې د چندخانو د خوراکي کې او دا لورې ما په یې سر تور سر راوتښته